یو ملګري تپوس کړی دی چې د زنانه په ګېډه باندې حمل نو دا به روژه نیسي او که نه به نیسي. او بل تپوس یې دا کړی دی چې زنانه کله ماشوم ته پی ورکوي نو دا به روژه نیسي او که نه به نیسي. د اولې مسئلې جواب دا دی چې کله د زنانه په ګېډه باندې حمل او د دې غالب ګمان دا وي چې د روژې نیو د وجې نه ما ته به ضرر او تکلیف ورسي یا ماشوم ته به ضرر او تکلیف ورسي، یا ورته یو پوه ډاکټر ویلي چې ته روژه مه نیسه، ستا صحت ورسره ډېر خرابېږي، کیدی شي او د ماشوم صحت ورسره هم خرابېدی شي. نو په دې صورت کې دې دپاره روژه خوړل دا جایز دي او چې کومې روژې دې وخوړې د هغې پې صرف قضا ده او کفاره پې نشته. د دویمې مسئلې جواب دا دی چې زنانه ماشوم ته پی ورکوي نو که د دې غالب ګمان دا و چې دې پی ورکولو سره زه بیخي خرابېږم او یا که زه خوراک ونه کړم ماشوم ته پی نه پیدا کېږي او ماشوم نور خوراک کولی نشي، یا ورته ډاکټر ویلي دي چې ته خوراک کو چې ستا صحت برقراري او ماشوم ته پی برابري، نو په دې صورت کې هم دا روژه خوړی شي، دې باندې صرف قضا شته او کفاره پې نشته.